ویشتم سوال دی چې آیا موږ د نجومي یا د فالګر د علم غیب تصدیق کوي شو؟ جواب: موږ د دوی تصدیق نشو کوي، ځکه دوی د غیب په باره کې خبرې کوي او د علم غیب خبرې کوي، او حال دا چې د الله نه ما سوا په غیب باندې بل څوک نه پوهیږي، نه فالګر په علم غیب پوهیږي او نه نجومی په علم غیب پوهیږي. نو د دې د وجه نه موږ د دوی تصدیق نشو کوي. په غیب باندې صرف او صرف الله سبحانه و تعالی پوهیږي. الله عالم الغیب دی. قرآن مجید کې په سورۃ النمل کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. ورته وایه اے نبی چې نه پوهیږي د اسمانونو والا او د ځمکو مخلوق په غیب خبرو باندې الا الله، مگر صرف او صرف الله پوهیږي. د الله نه ما سوا نور څوک د غیب په خبرو باندې نه پوهیږي. علم غیب صرف او صرف د الله سبحانه و تعالی سره دی. نو د دې د وجه نه د دې پالګرو تصدیق کول د دوی خواته تلل یا د نجومینو تصدیق کول د دوی خواته تلل دا جایز نه دی بلکې حرام دی، ځکه دوی د غیب او د علم دعوه کړې ده. نو په دې باندې د دوی تصدیق کول دا جایز نه دی. حدیث کې راځي امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند احمد کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې نجومی خواته رالی یا د فالګر خواته راغلی فصدقه بما يقول او د هغه د خبرو تصدیق وکړو، د الله رسول فرمای فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. د په هغه دین باندې په هغه قران باندې کفر وکړو، کافر شو. کوم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، نو انسان په دې باندې کافر کیږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. زمونږ په دې معاشره کې خاص کر د دې پنجاب په دې علاقو کې دا مسله ډیره زیاته ده. اوس هم خلک نجومیانو خواته راځي او د فالګرو خواله ورځي او تصدیق یې کوي باقاعده. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي زما محترمو، دا کفر دی.